یوی لور ته مور بار بار جړه فریاد کوي لوري را کوشا لوري د منځ وخت لوري را کوشا د آخرت د زندګۍ د پاره تیارې وکا لوري زما محترم بره پدریم چت کې ځان ته ټي وي لګولې ده وی سي آر کیبل او قسمه قسمه کیسټي راوړي نوی نوی فلمونه راوړي لوري ټي وي ته ناشته ده او کله یو چینل بدلی کله بل چینل کله یو چینل کله یو فلم کله بل فلم کله یو ډراما کله بل ډراما اوس دنه مرګ هیر دی دنه الله هیر دی دنه د قیامت زندگی هیر ده دنه دا خبره هیر ده چې د دنیا ته الله زده سده پر را لګلی الوري ټي وي ته ناشته ده د مور جنا فریاد نه اوري خپل بدمعشي خي دغه دوران کې په دې ټي وي کې لګه مسله راځي نو دا را پاسې نه د هغه مسلې د ختمولو لپاره هغه ټي وي کې تارونو کې ګوتې موتې وهلې چې زما عزتمندو एकदम ونیوله چې وینیوله دې جنې ډېرې چغې ووالې سمې رمباړې ووالې ولې مورې خو لاندې وه او دا بره په چت کې وه نو زما محترمو خو چې مورې خبرېده د لور نه ساوتې وه او لور یې مړه پرته وه خلک را خبر شو رشته داران یو بل رونه راغه پلار راغې مور راغه زما عزتمندو دروازې ورپسې ماته کړه چې ویې کتل په هغه ټي وي باندې هغه لور نسکوره پرته ده عمره ده نو هغه ټي وي ته نه را دې خوا کولو ټي وي ته را دې خوا کولو ټي وي نه را دې خوا کېدو هغې سره غوښې هم را جدا کېدلې زما محترم نو یو عالم ورته مشوره ورکوي سره د دې ټي وي خخه کوي سره د دې ټي وي خخه کوي نو په ایمان وایي چې سره د ثبوته ګیر چې بیا به ورکړي جواب